আসসালামু
دې مورې مورې ستړی غږ په چا وکړمه دا ته خپله پاسې کښېنې دام زه پاڅوم زما خدای چې دام زه پاڅوم دام زه پاڅوم بلم زه پاڅوم بلم 4 نفر یې دا زه پاڅوم او کښېنم مورجانې ستا زړه کې څه ګرځي چې دا اولادونه د څه ګورې د څه په بد حال ته خپله هم کمزورې زه خپله هم کمزورې ما دې ته شپې اردو معنې مې درد دي سخته یې راباندې چې دا بچي د اولاد زه جګومه پلار یې دقسې راته پروت و کینسر شو دغه مې جګه و ټیټه و جګه و اوس مې نه رسېږي چې باید بچو ته دوا درمن وکړم پیسه نه لرم بل څه نه لرم ځمکه نه لرم جایداد نه لرم کوټه نه لرم چې زه دې دپاره خرڅ کړم بچي مې د هر څه ارمان لري خاوند مې شلې په پښو باندې خو بیا هم له ګزاره یې کوله یو ورکړي او بل ورکړي نارینه و چې هر رقم ته ورته ګرځېدلی شو که چا به په سایکل کې دیکه که وتلی شو زه هغه هم نشم کولی پردی تور سره څنګه د چا دروازې ته ودرېږي چې ډېر ناکام نه ډېره سخته نه څوک د چا دروازې ته څنګه ودرېږي زه ودرېږم په دې حال باندې چې دا یتیمانان دي او دغه دي د ولږې نه رانه مړه کېږي دغه مېرمن ده چې زما یوه زندګي د دې بچو جوړه شي او زه په دې خپل کور شم د دې بچو خدمت وکړم د دې بوډیانو او دی سره کښېنم زما دغه ارمان دی چې دا وړه بچي ما په خېټه ماړه شي انشاءالله غوونه چې ستاسو غږ اوري حتما به تاسو سره مرسته کوي الله مهربان ذات دی قدرمنو هېوادوالو تاسو خپله دغه کور ولیده چې څه حال دی موږ ته بل چا ادرس راکړی و د دې د حال موږ ته وویل هغه ګاونډیان چې کوم یو د دې خبرې کول هغه خپله ژړل یو هو غریبي شي یو ناروغي نو تاسو خپله فکر وکړئ خلک په ژوند په تنګېږي دا وګورئ دا 21 کلن دی او دا 18 کلن دې لاسونو او دې بدن ته وګوره دا مور به دا دې د څومره ښکته پورته کوي دا خپله هم ضعیفه ده کونډه هم ده او دغه کور وګورئ چې په کوم حال دی او څومره وخت تاسو قرضدار یې دا ډېر وخت کېږي چې قرضدار یم ده بېګا سبا افسر روان دي بېګا سبا روان دي هله روپۍ راکړئ روپۍ راکړئ خرڅ زه دې کوم بچي مې دغه شان دي مېړه مې مړ شو زه دې کومه نو دې دو هیڅ اوس مهال هم نه لري دغه تاسو خپله فکر وکړئ دا روژه به څنګه تېر شوي دا اختر به څنګه تېر شوي دغه ورور او دغه خورکې په زړه به څومره ارمانونه وي څومره به دې دو هیلې لري دا زما خدای که به زما دې بچو د اختر کالي کلي چپل اغوستې اوس هم په خپوش کېدلې چپلې دي زما یو بچي چپلې نه دي اغوستې کالي کوم یو نه دي کلي او دا د دقه جامو کې مختر تېر کړی دی په دقه جامو کې په دقه چپړو کې شپېدلو کې دا خواران دقسې ګرځېدي خیر ده مورجانې انشاءالله مرسته به در سره وشي هېوادوالو دغه مورکې ډېر زیات مجبوره ده اوس به تاسو د وړو بکس هم وګورئ چې هېڅ شی هم پکې نشته تش پروت دی دغه مورکې خیرات ټولوي نو په خیرات به دغه کور وچلوي د دې د به دوا وکړي او یا د کور کرایه به ورکړي نو دغه ډېر زیات مجبور ده هیله کوم هېوادوالو دغه کورنۍ ستاسو مرستې ته اړتیا لري دې دو بې سرپرسته دي دغه یو زوی دی د دې نه هم ناهیلې ده دا لاسونه خپې تاسو خپله ګورئ دغه مور ښکته پورته کوي 21 کلن هلک دی زلمی ده خو د کاره نه دی هیله کوم هېوادوالو د دې لاسنیوی وکړي نو که چیرې غواړئ ستاسو مرسته په شفافه توګه تر دې کورنۍ پورې ورسیږي نو تاسو کولی شئ زما وټساپ شمیره ځان سره واخلئ او ما ته زنګ ووهئ او دغه مرسته ما ته ولېږئ زه به دغه کورنۍ ته ورسومه نو که چیرې غواړئ مرسته وکړئ نو زما د وټساپ شمیره ده 0 اویا اویا 9 څلوېښت 283 د لیدو څخه مننه